اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجي صاحب ګرفتارۍ نه ټول خلک خبر وي چې دوې نیمې میاشتې کېږي چې دای په 15 جیلونه باندې وګرځوه. ټول دروغې اف آی آرونه ورکړې وي. دای سومینډاوال چې د بانی سنټر جیل مخ ته درننوسته وه چې د پسې سین پولیس ورغلی وه چې دای سین ته وړي. نو هغه کیسه خو په موقع حل شوله. پای شپې دای پېښور ته یو، پېښور نه بعد یې دیر نه بعد یې منصهرا ته یوړ. وس منصهرا سیشن جج ته د سین ول پولیس بیا ورغلي وي او دا اجازات یې ورکړه چې دای د سین ته یوړل شي. میږ صوبایي حکومت سره رابطې شوې وې، هغې دا وعده کړې وه، دا کیسې ټولې منلې وې چې میږ هېڅکله دغه سین د پولیس ته دا اجازات نه ور چې دای د دغې صوبې نه وبوسي. میږ یې ورغوښتې وي، بار بار دغه وزیر اعلی ویلي وي، منیسټر ویلي وي، پښتونیار ویلي وي چې دغه میږ کله هم دا اجازات نه کوي. میږ بھرپور دغه د دغه شي مخالفت هم کو او میږ دغه اجازات نه ورکوي. نو د دې په اجازات باندې د هر څه د دې په نوسته باندې دغه هر څه وشول او د حاجي صاحب اوس سین ته وړه شي. نو دغه کیسې دي، دغه ظلم زیاتی دی چې حاجي صاحب سره په دغه ستر عمر کې کېږي او لګیا دی.